ولې ځینې مېرمنې جنسي اړیکو ته لیواله نه وي؟ سلامونه ملګرو، وخت مو په خیر. په دې هیله چې جوړ روغ به یې. ملګرو، دا ویډیو د شیر کېدو نه وړاندې که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که مو ویډیو خوښه شوه نو ضرور درسره لایک او شیر کړئ. په سر کې باید وویل شي چې د مېرمنو جنسي وړتیا څو برابره له نارینه‌وو ډېره ده. مېرمنې له جنسي اړخه عاطفي انسانان دي، په دې معنا چې د جنسي فعالیت څخه وړاندې مینې، عاطفې او چمتووالي ته ډېره اړتیا لري، او ویل کېږي چې 40 میلیونه امریکایي مېرمنې د جنسي لیوالتیا له نشتونه ځورېږي. په افغانستان کې کومه ځانګړې سروې نه ده شوې، خو ښکاري چې دلته هم ډېره دا ستونزه لري. ښایي پوښتنه د پیدا شي چې جنسي اړیکو ته د مېرمنو نه لیوالتیا په څه معنا ده؟ په مېرمنو کې د جنسي میل نشتون یوه جنسي اروايي ګډوډي یا د جنسي میل نشتون په دې معنا چې مېرمن جنسي اړیکو ته هیڅ علاقه، شوق او حوصله ونه لري. دا جنسي ګډوډي په څو ډوله ځان ښودلی شي. لومړی ډول یې فزیکي اړخ لري، یعنې جنسي غدې له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي چې عموماً د مېرمنو په بدن کې د استروجن هورمون کچه راکمېږي او د دې ګډوډۍ لامل ګرځي. دوهم ډول یې په ناڅاپي ډول پېښېږي چې لاملونه یې توپیر کوي: اضطراب او له جنسي اړیکو ویره، چې واژنزم یا د جنسي اړیکو پر مهال ښځینه جنسي غړي مکمل بندېدل منځته راوړي. دې ستونزې د حل په موخه یې لاملونو ته پاملرنه او د هغو له منځه وړل مرسته کولی شي. هورمونونه په مېرمنو کې د جنسي شوق کمېدو یو لامل دی، خو که یې دوام وکړ، ژر تر ژره له یوه ارواپوه سره مشوره وکړئ، ځکه چې ښایي لامل یې د پرلهپسې جنسي رضا نشتون وي. باید وویل شي چې په هره مېرمن کې د شیدو او استروجن هورمون توپیر کوي، چې همدا توپیر خپله جنسي لیوالتیا راکموي.